عزتمندو یو بل خبر یو کلیف ده دا کدی ستاسو هم ډېر اورېدلی و یو کس مړ سو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله که د چا دوبي و وایي داسې مړ سو په قبر کې چې کېنستل بیا نکیر و منکر ورته راغلو بیا ورته ویل من ربک ومن نبیک وما دینک وایي ده ورته ویل زه خو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دوبي یم وایي هغه ویل چې دا څه وایي دا وایي په دې کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله روح ورته حاضره سوه چې بس دا د ما دوبي ده چې ده څه عقیده ده د ما همغه عقیده ده عزتمندو دا یو ډېره خرافاتي قصه ده ټوله خرافاتو له کذب و له دې نه ډکه ده په قبر کې له هغو سوالو جواب نه چې په حدیث کې ذکر دی د هغو سوالو جواب نه غیر هېڅوک هم په بل سوالو جواب نه خلاصېږي د برا ابن عازب حدیث ده نبی اسلام وایي کله چې مړی په قبر کې کېښودل شي دوه ملایکې به ورته راسي ورته وبه یقولان من ربک دی به ربي الله بیا ورته ما دینک دی ورته دینی الاسلام بیا ورته ما تقول فی هذا الرجل ته په دې سړي کې څه وایې نبی علیه الصلاة والسلام ته به اشاره وکړي وایي هذا محمد رسول الله وایي دا محمد د الله رسول و موږ ته آسماني کتابونه راوړي بیا به ملایکې ورته وایي وایي تا خو ډېر ښه جوابونه ویل وما یدریک وایي دا کوم شي ته په دې باندې پوه کړې دا جوابونه دي چېرته زده کړل ته خو ډېر تکړه وایي قرأت کتاب الله د الله کتاب مې لوستلی نبی علیه الصلاة والسلام وایي ترکت فیکم امرین ما په تاسو کې دوه خبرې پرېښودلې کتاب الله وسنت نبیه صلی الله علیه وسلم ان تمسکتم بهما لن تضلوا که تاسو په دې منګولې ولګوئ چېرته به ګمراهان نه سئ عزتمندو قرآن و حدیث را ټینګ کړئ په دوبیتوب باندې نه خلاصېږي بیا عزتمندو ته دا بل شي ته وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله روح ورته راورسېده هغه څه خبر ده چې له ده نه په قبر کې سوال و جواب کېږي د هغه روح علم الغیب لري دا علم الغیب هم غیر الله ته ثابتوي دا یې پسې بل کفر بیا وایي هغه ورته را حاضره سوه او بحر رایق کې وایي ومن اعتقد ان ارواح المشائخ تعلم حاضره وایي فقد کفر وایي څوک چې دا عقیده وساتي چې ارواح د مشایخو حاضریږي او علم لري دا وایي کفر ده ټول کفریات سره راټول کې بیا خلکو ته په منبر باندې وایي او بل عزتمندو ته څه خبر سوې چې له دې سړي سره په قبر کې داسې معامله وسوه خو دا دلته موږ نږدې مقبره ده څوک خبر دی خو یو چا به خوب لیدلی خوب حجت ده خوب سند ده ته څنګه په خوب باندې یوه خبر ثابتوي هغه هم ټول له خرافاتو نه ډکه بیا عزتمندو وایي دا د پلاني صاحب په کتاب کې دي هغه ډېر لوی سړی دی اشرف علي تانوي اول خو به دا د هغو په کتاب کې نه وي او بیا دا خو نه ده چې د هغو په کتاب کې راغلو دا یقیني د هغو خبر سو په حدیثو کې موضوعي شته که نشته موضوعي حدیث جوړیږي موضوعي د اشرف علي تهانوي صاحب خبر نه جوړیږي موضوعي کتاب نه جوړیږي ګورئ ورونو غوږونه خلاص کړي د قرآن له حدیث نه سوا د هر چا خبر به ته د قرآن د حدیث چوکاټ ته ورچوې که له هغې سره موافق ومني به که نه وله نه به مني په دې دوکه نه سي چې دا د فلان 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 خبر ده په قبر کې له تا نه د هیڅ چا سوال نه کېږي د الله د نبی علیه الصلاة والسلام او د دین د اسلام او ته که بچ کېږي په قرآن او په حدیث بچ کېږي په دوبیتوب نه بچ کېږي او دې دا خبر ولې کوي دا یې دې لپاره کوي چې تا پوه دا بعضې خلک ګوري دا ظالمان داسې عقیده لري دا خلک ذلیل کسي د تا تابعداري وکړي دا ځکه خلکو ته وایي چې زه خو ډېر لوی بزرګ یم وګوره د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دوبي هغه په قبر کې بچ سو تم راسه د ما دوبیتوب شروع کړ اول راسه د ما جامې مینځه اول راسه د ما غسل خانه صفا کوه اول د ویکسین خدمت کوه اول د غواګانو خدمت کوه اول د ما د سپي خدمت کوه اول د ما د کفترو خدمت کوه اول د موټر صفایي کوه راته که مړ سي زه به وایي چې ما خو د فلاني صاحب ګاډی صفا کول راته به بچ سي اول زه خو د فلاني صاحب لیټرین مې صفا کوله دا به هم بچ سي ولا که یو بچ سي دا صرف د فرعون نظریه نه ده
فاستخف قومه فاطاعوه، خپل قوم یې ذلیل کو، سپکې کو، عقل سوچ فکر یې ځینې واخیستل، شرعي احکام ځینې صفې ذلیل کو، بیا په دې پسې روان سول. دوی ورته ویل انا ربکم الاعلی. دا ټول دا غلط فاسد صوفیان دي. کله ورته وایي هدایت تاسې ته د موږ لخوا راځي، وایي موږ تاسې ته داسې یو لکه دا د بجلي ترانسفرمر چې له دې خوا به تا ته هدایت راځي. تبا سې هدایت ما ته الله کوي. 5 وخته لمانځه کې وایم اهدنا الصراط المستقیم، داسې نه وایم چې اهدنا الصراط المستقیم بفلانین. اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. الله وایي زه قریب یم، دی ګمراه وایي چې الله له تاسې نه لرې، زه د تا او د الله منځ کې واسطه یم. کله وایي چې ذکر کوي د ما تصور به کوي، ذکر به د الله کوم، تصور به د تا کوم. ته څه شی یې؟ نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نبی اسلام وایي احسان اخلاص د عبادت لوړه مرتبه دا ده چې ته داسې عبادت وکړې چې ګویا کې زه الله ګورم، او کې دومره نسې کولی چې داسې خو وایي چې الله ما ګوري. دی وایي نه، لوړه مرتبه دا ده چې ته ذکر د الله کوې، سوچ به د ما کوې. عزتمندو، په ما باندې همدا حق ده او دا د ما مسؤلیت ده. د نبی علیه صلات وسلام په مسند ناست یم، زه به تاسو ته قرآن حدیث وایم. د داسې ګمراهانو ګمراهي که زه بیان نه کړم، زه به هم سبا مړ یم له ما چې به سوال و جواب کېږي، له تا نه به هم کېږي. ته به بیا دغه خبرې کوې چې زه دوبي وم، ما لیټرین صفا کول، زه کلینډر وم، زه ډریور وم. په دې خبرو ولاکه بچ سي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله ته دا بیان خپل حضور کې قبول و منظور کړې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله د قرآن د حدیث متبع هم جوړ کړې، له خرافاتو، له بدعاتو، له شرکیاتو، له غلطو عقایدو په خپل حفظ امان کې وساتي. یا الله په حق لارم برابر کې، کافران ظالمان ذلیل تباه برباد نابود کې. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، هر څوک وي، هر چېرته ته حافظ ناصر شي، د مجاهدینو حفاظت وکړي، بندیان د اهل اسلام په خیر عافیت سره کورونو ته راولي، زخمیانو مریضانو ته صحت عافیت نصیب کړي. دلته یې موږ تاسې محله کې عملک صاحب سخته ناروغي تېره کړې، دعا وکړي الله دې صحت عافیت ورکړي، الله دې روغ جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.